سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. یو څو کلیوال خلک و زاړه کلي ترڅنګ د مځکې کیندلو په حال کې وه. ناڅاپه د هغوی څخه یو نفر یوه لویه ډبره راواړوله چې لاندې یې یو تور سوری ښکاره سو. د دې سوري شاوخوا د ورېښمو په څېر تارونه غځېدلي وه، لکه چا چې پرې جال جوړ کړی وي. کلیوال حیران سول. هغوی سمدستي خپلو ملګرو ته خبر ورکړی. څو دقیقې وروسته نور خلک هم راورسېدل. یو نفر د ګاز ډبه راواخیستله او نل یې ورخلاص کړي. کله چې یو وال ورخلاص کړي، زهرجن ژړ ګاز یې په هغه سوري کې وریلک کړي. ورو ورو خلک د سوري غاړې ته ورنږدې کېدل چې وګوري دننه شش دي. ناڅاپه یو عجیب او تور غونډک په تیز رفتار سره راووتی او د هغه سړي خولې ته ورننوتی. سړی پر مځکه ولوېدی، چیغې یې کړلې او له سخت درد څخه تاو راتاو کېدی. اوس د سوري څخه دننه نور زهرجن غونډکان هم د ګاز څخه تښتېدل او راوتله د باندې. خو عجیبه دا وه چې کلیوال وېرېدلي نه وه، بلکې خوشحاله وه. هغوی بکسونه راویستل او یو په بل پسې یې هغه غونډکان پکښې اچول. داسې ښکاره کېده لکه چا چې خزانه پیدا کړې وي. د خپل ملګري حال ته یې هېڅ نه کتل. لږ وخت وروسته هغوی ډېر زهرجن دښتي غونډکان ونیول. ملګرو، که غواړئ چې د دې ویډیو په دوهمه برخه باندې پوه سئ او په دې پوه سئ چې مخته څه پېښېږي، ویډیو لایک او شیر کړئ او دوهمه برخه زموږ سره په یوټیوب کې وګورئ.